السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي. په خپلو کورونو کې مو د نن ورځ د لوست لپاره هم مطالعه سرته رسولي وي او د نن ورځ د لوست لپاره هم چمتو اوسېږئ. اوس هم باید ستاسو سره کتابچه او قلم موجود وي. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې دا ټول کارونه شوي دي. آفرین ډېر ښه. تاسو لایقه زده کوونکي یاستئ چې دا ټولې خبرې مو په نظر کې نیولې او دا کارونه مو سرته رسولي دي. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله یم چې د تېر لوست کورنۍ دنده مو هم اجرا کړې وي. تاسو د تېر لوست کورنۍ دنده چې وه ګرانو زده کوونکو؟ آفرین ډېر ښه. د شپږ شپېتمې صفحې کړنه وه چې د ایتان تعویضي تعامل له یو مالیکول برومین څخه و. په پایله کې چې معادله مو یې ولیکله. آفرین توزین مو کړه. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، راځو په تېر لوست باندې په لنډو ټکو کې رڼا اچوو او بیا د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. څرنګه چې په تېر لوست کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د عضوي مرکبونو تعاملونه ولوستل چې مختلف تعاملونه عضوي مرکبات سرته رسوي. د هغې له جملې څخه مو په تېر لوست کې کوم تعامل ولوست؟ آفرین ډېر ښه لایقه زده کوونکو چې په تېر لوست مو په یاد پاتې ده. تعویضي تعاملونه مو ولوستل. څوک کولی شي چې تعویضي تعامل تعریف کړي؟ آفرین ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. تعویضي تعامل هغه تعامل ته ویل کېږي چې یو عنصر اتمونه راځي په یو مرکب کې د بل عنصر د اتمونو ځای اشغالوي یا د هغې پر ځای نیسي، یعنې د ځای بدلولو تعامل ته تعویضي تعاملونه ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې موږ او تاسو ولوستل چې په عمومي توګه تعویضي تعاملونه په مشبوع هایدروکاربنونو لکه الکانونو او سایکلو الکانونو کې جمعي تعویضي تعاملونه سرته رسیږي چې د هغې له جملې څخه موږ تاسو د میتان او کلورین ترمنځ د رڼا په موجودیت کې تعامل ولوست چې په څلورو پړاوونو کې سرته رسېده. په لومړي پړاو کې د میتان یو اتم هایدروجن د یو اتم کلورین سره تعویض کېدو او په پایله کې مونوکلورو میتان او هایدروجن کلوراید لاسته راتلل. بیا هایدروجن مونوکلورو میتان له کلورین سره یو ځای کېده. د رڼا په موجودیت کې ډای کلورو میتان او هایدروجن کلوراید لاسته راتلل. بیا ډای کلورو میتان د رڼا په شتون کې له هایدروجن له کلورین سره یو ځای کېده او ترای کلورو میتان یا کلوروفارم او هایدروجن کلوراید لاسته راتلل. بیا په وروستي پړاو کې ترای کلورو میتان د کلورین سره یو ځای کېده. بیا یو اتم هایدروجن د کلورین سره ځای بدلولو او تترا کلورو میتان یا کاربن تترا کلوراید او هایدروجن کلوراید لاسته راتلل. نه تنها ګرانو زده کوونکو مشبوع هایدروکاربنونه بلکې بنزین چې غیر مشبوع معلومیږي هم تعویضي تعاملونه سرته رسوي. بنزین د نایتریک اسید یا د ښورې د تیزابو سره د ګوګړو د تیزابو چې اوبه جذبوونکې ماده ده په شتون کې تعامل کوي او نایترو بنزین جوړوي چې د بنزین یو هایدروجن د نایترو NO2 له ګروپ سره تعویض کیږي او یو مالیکول اوبه هم آزادوي چې اوبه یې د ګوګړو د تیزابو په واسطه جذبیږي. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو لوستي وو چې نایترو بنزین د رنګه موادو په استحصال کې مهم رول لري. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ولوستل چې بنزین له کلورین سره د فریم ترای کلوراید یا د اوسپنې د کلوراید په شتون کې هم تعامل سرته رسوي چې کلورو بنزین او HCl جوړوي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې لوسته. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست بیا هم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم څپرکي موضوع ده. دوهم ډول د عضوي مرکباتو تعاملونه چې جمعي تعاملونه یا اډیشن ریاکشن هم ورته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې له لوست څخه موخې دا دي چې تر څو د دې لوست تر پای پورې تاسو ګران زده کوونکي وکولی شئ چې جمعي تعاملونه وپېژنئ او همدارنګه د جمعي تعاملونو هغه معادلې زده کړئ او ویې لیکلی شئ. د لوست پاڼه شپږ شپېتمه او لوست مو 42 لوست ده. زه صفت الله شاکر د دې لوست د وړاندې کولو لپاره ستاسو په چوپاړ کې حاضر یم. ګرانو زده کوونکو، نو راځو جمعي تعاملونه ولولو. څرنګه چې له نوم څخه معلومیږي که چیرته دوه یا څو مادې سره یو ځای شي او په پایله کې یوه نوې ماده د نویو فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې ورڅخه لاسته راشي، دغه ډول تعاملونو ته جمعي تعاملونه ویل کېږي چې په اووم او اتمو ټولګیو کې مو هم تعریف کړي وو. نو راځو یو تعامل یې زه تاسو ته لیکم. که چیرته موږ تاسو 3
چې CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 یو غیر مشبوه هایدروکاربن دی. ګرانو زده کوونکو غیر مشبوه هایدروکاربنونو کوم هایدروکاربنونو ته ویل کېدل؟ آفرین، ډېر ښه، چې دوه ګونې او یا درې ګونې اشتراکي اړیکې ولري هغې ته غیر مشبوه هایدروکاربنونه ویل کېږي. د دې مرکب نوم ایتین دی یا ENA وروسته اړی دی، چې ENA وروسته اړی دی همدغه دوه ګونې اړیکې د شتون له امله ورکول کېږي. که چېرته دا مرکب ایتین مرکب د برومین سره چې د هغه اووه عناصرو له جملې څخه دی چې دوه اتومه یو ځای پیدا کړي تعامل وکړي، په پایله کې د برومین یو اتوم راځي په یو کاربن نصب کېږي او د برومین دوهم اتوم راځي په دوهم کاربن نصب کېږي او د تعامل په پایله کې دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه بدلیږي. CH2Br دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه بدله شوه او بیا هم CH2Br. ګرانو زده کوونکو اوس د دې مرکب نوم په دې ډول ذکر کېږي چې په کاربنونو باندې نمبر لیکو، اول کاربن دوهم کاربن یا دې خوا نه اول کاربن او دوهم کاربن کوم توپیر نه لري. 1,2 څو برومینه دي؟ 2 برومینه، ډایبرومو او نوم یې ایتان دی ځکه چې دوه کاربونه لري او اړیکه یو ګونې ده، نو نوم یې ځکه په ENA وروسته اړی ختمیږي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ تاسو کې ځیر شو د غیر مشبوه هایدروکاربنونو یا الکینونو او الکاینونو د کیمیاوي فعالیت مرکز خپله د دوه ګونې اړیکې کاربنونه لرونکي کاربنونه او د درې ګونې اړیکې لرونکي کاربنونه دي. یعنې همدغه دوه کاربنونه چې دوه ګونې اړیکه لري او یا که چېرته درې ګونې اړیکه ولري همدغه برخه کې کیمیاوي تعاملونه سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ تاسو له ایتین سره هایدروجن یو ځای کړو نو دغه تعامل ته هایدروجنیشن هم ویل کېږي او جمعي تعامل هم دی. نو له ایتین سره هایدروجن د نیکل د کتلیست په شتون کې تعامل سرته رسوي او په ایتان بدلیږي. CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 چې دا په خپله ایتین مرکب ده، مخکې نوم لیکلی ده همغه مرکب ده. د هایدروجن هم د هغه اووه عناصرو له جملې څخه ده چې په دوه ګونې دوه اتومه یو ځای پیدا کېږي یا په مالیکولي حالت پیدا کېږي. که چېرته د ایتین د مرکب سره د هایدروجن مالیکول یو ځای شي د نیکل د کتلیست په شتون کې تعامل سرته رسیږي. یو هایدروجن بیا هم یو هایدروجن راځي په یو کاربن باندې نصب کېږي او دوهم هایدروجن په دوهم کاربن باندې نصب کېږي چې په پایله کې دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه بدلیږي. مخکې د تعامل په شروع کې تعامل څخه مخکې CH2 اوس CH3 شو، دریم هایدروجن هم ورباندې وصل شوی ده، په دوهم کاربن هم بل هایدروجن وصل شوی ده چې د دې مرکب نوم اوس ایتان دی، ایتان ANA وروسته اړی دی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو الکینونه یا د دوه ګونې اړیکې لرونکي مرکبات نه تنها له هایدروجن سره تعامل سرته رسوي بلکې له هیلوجنونو یا د اووم اصلي ګروپ د عناصرو کلورین، برومین، ایودین له دې عناصرو سره هم کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. که چېرته موږ تاسو ځیر شو ګرانو زده کوونکو د پروپین مرکب ولیکو او له ایودین سره تعامل ورته ورکړو نو پروپین مرکب CH3 CH دوه ګونې اړیکه CH2 دا د پروپین مرکب دی. درې کاربونه لري چې درې کاربونه لري ورته پروپین ویل کېږي. پروپا دریو ته ویل کېږي ONE او په آخره کې ENE لیکل کېږي پروپین ځکه چې دوه ګونې اړیکه پکې شته. نو د پروپین مرکب که چېرته له ایودین سره تعامل وکړي په پایله کې د دې د تعامل په پایله کې بیا هم یو جمعي تعامل دی او یو ایودین راځي په منځني کاربن او یو ایودین په وروستي کاربن نصب کېږي ځکه چې موږ مخکې وویل د فعالیت مرکز دوه ګونې اړیکې لرونکي کاربنونه دي. په پایله کې ګرانو زده کوونکو CH3 CHI او بیا هم اړیکه دوه ګونې وه اوس په یو ګونې بدله شوه CH2I. د دې مرکب نوم به ګران زده کوونکو څنګه اخلو؟ لکه څرنګه چې مخکې مو نمبر په باندې ذکر کړ بیا هم هغه کاربن له لوري څخه نمبر لیکو چې هغه ته ایودین
نږدې وي چې آیودین پرې وصل وي. 1 2 3 کاربونه. نو دا چې په اول او دوهم کاربون باندې آیودین وصل دی لیکو 1 کاما 2 ډای 2 څو آیودینه دي؟ 1 آیودین 2 آیودینه ډای ایودو او نور هماغه مخکینی نوم پروپان ANE وروستاړی ځکه چې دوه ګونې اړیکه په یو ګونې بدله شوې ده. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو نه تنها الکینونه له هایدروجن او یا له هیلوجنونو سره تعامل کولی شي بلکې د هیلوجن لرونکو تیزابونو سره هم کیمیاوي تعامل سرته رسوي چې بیا هم دغه تعامل یې جمعي تعامل بلل کیږي. که چیرته ښه ځیر شو ګرانو زده کوونکو ایتین بیا راواخلو CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 او د ایتین مرکب ته له هیلوجن لرونکي تیزاب سره تعامل ورکړو چې هیلوجن یې کلورین دی او هایدروجن ورسره دی. نو په پایله کې هایدروجن راځي ګرانو زده کوونکو په یو کاربن او هیلوجن برخه یې راځي یا کلورین راځي په دوهم کاربن وصل کیږي چې په پایله کې CH2 مو مخکې درلودل اوس یو هایدروجن بل ورباندې وصل شو چې CH3 کېږي اړیکه دوې ګونې وه اوس په یوه ګونې بدله شوه. CH2 مخکې موجود و اوس یو کلورین هم ورسره شتون لري. نو د دې مرکب نوم یو کلورین ده. کلورو ایتان یې هم نوم کېدلی شي مونو کلورو ایتان یې هم نوم کېدلی شي. کلورو ایتان ځکه چې دوه کاربونه دي ANE وروستاړی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو الکینونه له اوبو سره هم جمعي تعامل سرته رسوي چې په پایله کې د اوبه جذبونکې ماده یا سلفوریک اسید په شتون کې الکینونه له تیزابو سره له اوبو سره هم تعامل سرته رسوي. که چیرته همدغه ایتین مرکب راواخلو او له اوبو سره تعامل ورته ورکړو چې اوبه کولی شو HOH ولیکو نو د اوبه جذبونکې مادې یا سلفوریک اسید په شتون کې H2SO4 په شتون کې نو ګرانو زده کوونکو بیا هم دغه تعامل په دې ډول سرته رسیږي چې یو هایدروجن د اوبو راځي په لومړني کاربن او یو OH ګروپ یې راځي په دوهمي کاربن وصل کیږي ورسره یو ځای کیږي او دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه بدلیږي. چې ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ورته ځیر شئ CH2 مو مخکې درلودل اوس یو هایدروجن د اوبو د مالیکول څخه باندې وصل شوی دی چې CH3 شو رابطه CH2 لرو او OH ورباندې اوس وصل شو د اوبو د مالیکول OH اوس ورباندې وصل شو. نو د دې مرکب نوم CH3 CH2 OH ایتانول دی چې یو ډول الکول د مخکې مو هم اشاره کړې وه ایتانول یا ایتایل الکول هم ورته ویل کیږي چې OH وظیفوي ګروپ لري. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو دا پورتنی تعامل چې ده دې تعامل ته د هایډریشن تعامل هم ویل کیږي. هایډریشن ځکه د هایډریشن تعامل ورته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې اوبه په یو عضوي مرکب چې کله وصل کوو یا په عضوي مرکب علاوه کوو هغې تعامل ته د هایډریشن تعامل هم ویل کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو نه تنها الکینونه جمعي تعاملونه سرته رسوي بلکې الکاینونه یا د درې ګونې اړیکې لرونکي مرکبات هم جمعي تعاملونه سرته رسولی شي چې له هیلوجنو سره لکه له کلورینو برومینو او آیودینو سره د الکاینونو جمعي تعامل ترسره کوي. لکه موږ تاسو که چیرته یو مثال ولیکو د الکاینونو جمعي تعامل له هیلوجنونو سره نو پروپاین CH3 درې ګونې اړیکه CH د دې مرکب نوم درې کاربونه لري دریو ته پروپا ویل کیږي. پروپاین YNE وروستاړی ده ځکه یې YNE وروستاړی دی چې درې ګونې اړیکه لري. که چیرته دا مرکب له شي سره پروپاین مرکب له برومین هیلوجن سره یو ځای شي چې برومین د همغه اووه عناصرو له جملې څخه دی چې دوه اتومه یو ځای پیدا کیږي. نو بیا هم د تیر په څیر چې موږ تاسو لوستي وو چې د فعالیت مرکز پکې دوه ګونې اړیکه په غیر مشبوه هایدروکاربنو کې او یا درې ګونې اړیکه ده
نو یو برومین په یو کاربن باندې د درې ګونې اړیکې لرونکي په کاربن باندې او بل برومین په بل کاربن باندې نصب کیږي چې په پایله کې دا مرکب په دوه ګونې اړیکې لرونکي مرکب باندې بدلیږي. ګرانو زده کوونکو CH3 خپله لرو. منځنی کاربن چې مخکې ورسره څه شی نه و وصل، اوس ورسره یو برومین وصل شوی او په همدې ډول اړیکه مخکې درې ګونې وه اوس دوه ګونې شوه. په وروستي کاربن باندې CH مخکې و، اوس یو برومین هم وصل شوی ده. برومین دا چې موږ او تاسو د عضوي کیمیا په لومړي شروع کې زده کړي وو چې کاربن 4 اشتراکي اړیکې لري. اوس د دې دوو کاربنونو 4 اشتراکي اړیکې پوره شوې دي. د منځني کاربن یوه اشتراکي اړیکه، دوې دا دي د 3 او یوه یې له برومین سره. د وروستي کاربن دوې اړیکې او یوه یې د هایدروجن سره، یوه یې د برومین سره، دا 4 اشتراکي اړیکې چې د دې مرکب نوم بیا هم د تیر په څیر ورته لیکو. له هغه لوري څخه چې برومین ورسره وصل دی په هغې باندې نمبر لیکو 1,2 او دا هم دریم کاربن. نو نوم یې داسې لیکل کیږي چې 1,2 په اول او دوهم کاربن باندې برومین وصل دی. 1,2 څو برومینه وصل دي؟ 2 برومینه، ډای برومو او په اول کاربن باندې دوه ګونې اړیکه هم شروع شوې ده. یو څو کاربونه لري؟ 2 کاربونه، 3 کاربونه. نو دریو ته په لاتین ژبه کې پروپا ویل کیږي. پروپین ای وروستاړی اخلي ځکه چې ای وروستاړی دوه ګونې اړیکه لري. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ تاسو د اسیتلینو جمعي تعامل د کاربن تترا کلوراید د محلول په شتون کې له کلورین سره وګورو، نو په دوو پړاوونو کې اسیتلین له کلورین سره د کاربن تترا کلوراید د مرکب په شتون کې یوځای کیږي او اړوند مرکبات ورڅخه لاسته راځي. چې تاسو ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، که چېرته اسیتلین مرکب چې ایتاین هم ورته ویل کیږي، CH درې ګونې اړیکه CH، د دې مرکب نوم دی ایتاین، یې د ایپاک د ترقي نوم دی YNA وروستاړی دی چې د درې ګونې اړیکې د شتون له امله یې وروستاړی YNA دی. که چېرته دا مرکب له څه سره تعامل وکړي؟ له کلورین سره. کلورین د هغه اووه عناصرو له جملې څخه دی چې دوه اتومه یو ځای پیدا کیږي. نو په پایله کې لومړی همدغه کلورین یو اتوم راځي په یو کاربن وصل کیږي او دوهم اتوم یې په بل کاربن وصل کیږي چې درې ګونې اړیکه په دوه ګونې اړیکه بدلیږي. دا یې لومړنی پړاو دی. ګرانو زده کوونکو CH مو مخکې درلودل، اوس یو کلورین هم ورسره یو ځای شو او اړیکه مخکې درې ګونې وه اوس دوه ګونې شوه. CH مو مخکې له تعامل څخه درلودل، اوس یو کلورین هم ورسره یو ځای شو CHCl. ګرانو زده کوونکو تاسو ځیر اوسیږئ چې د دې تعامل د شرایطو له جملې څخه باید کاربن تترا کلوراید یا CCl 4 مرکب شتون ولري د هغې محلول په شتون کې. نو دا یو کاربن، دا هم دوهم کاربن، نو نوم یې ده 1,2. څو کلورینه دي؟ 1 کلورین، 2 کلورینه، ډای کلورو ایتین یې نوم ده. اوس یې نوم ENA وروستاړي ته ورسېد ځکه چې درې ګونې اړیکه په دوه ګونې اړیکه بدله شوه. که چېرته ګرانو زده کوونکو په دوهم پړاو کې موږ او تاسو همدغه تعامل ته دوام ورکړو، نو په دوهم پړاو کې ګرانو زده کوونکو همدغه 1,2 ډای کلورو ایتین مرکب را اخلو، دوه ګونې اړیکه لري CHCl، بیا یې له کلورین سره یو ځای کوو او دا تعامل هم بیا هم د کاربن تترا کلوراید محلول په شتون کې سرته رسیږي چې بیا هم د تیر په شان یو کلورین راځي په یو کاربن باندې وصل کیږي او ورسره یو ځای کیږي، بل کلورین په بل کاربن باندې وصل کیږي چې په پایله کې ګرانو زده کوونکو CHCl2 کاما رابطه دوه ګونې اړیکه په یو ګونې بدلیږي CHCl2 دا مرکب لاسته راځي. اوس ګرانو زده کوونکو د دې مرکب نوم څه شی ده؟
بیا هم د تیر په شان نمبر ورباندې په کاربونونو لیکو 1 کاربون 2 کاربونه. نو ګرانو زده کوونکو د دې مرکب نوم ده 1,1 ځکه په اول کاربون باندې 2 کلورینه دي کاما 2,2 په دوهم کاربون باندې 2 کلورینه دي. څو کلورینه شول ټول 2 او 2 څلور تیترا څلورو ته ویل کیږي. کلورو او نوم یې ده ایتان ANE وروستاړی ځکه چې اړیکه یوه ګونې ده. مخکې ENE وروستاړی اړیکه یې 2 ګونې وه، له هغې څخه مخکې YNE وروستاړی چې اړیکه یې 3 ګونې وه. ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې کورنۍ دندې ته. د نن ورځې کورنۍ دنده بیا هم ستاسو لپاره د 78مې صفحې کړنه او د 88مې صفحې کړنه په خپلو کورونو کې دغه معادلې یې ولیکئ، تعاملونه یې ولیکئ او معادلې یې حل کړئ. ګرانو زده کوونکو تر بیا ستاسو په لوی الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.